بسم الله الرحمن الرحیم. دی الله تعالی دوست سلام. انس بن مالک رضی الله عنه د حدیث راوی دی. رسول صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې کله د مرګ فرښته د الله تعالی نیک بنده ته راشي داسې سلام کوي: ای د الله تعالی دوسته، پر تا د سلام وي. پاڅېږه او د خپل هغه کور نه ووځه چې تا پکې د نفس غوښتنې قرباني کړې او وړاندې کړو. هغه کور ته لاړ شه چې تا پر عبادت ولان کړی. الله تعالی مو پر مینه نازوي. د ژوندانه د شیبو پای ته رسیدل، له مرګ سره غاړه غاړه کېدل، له بدن نه د روح جلا کېدل او د مومن روح د پیغلو فرښتو په وراک کې د اعلیین حسک الهي ماڼۍ ته تلل الله تعالی سره د وصال او ملاقات په څیر دي. هغوی چې د عباداتو پر ګاڼه ښکلې او پوښلې وي، د ایمان په نوراني سوارلۍ د لنډ مهال دنیا نه رخصت اخلي، د الله تعالی ملاقات ته لیوال وي او له دې سره مینه ساتي چې د الله تعالی لور ته ورستانه شي. الله تعالی یې هم ملاقات ته لیوال وي. امام بخاري رحم الله د عباد بن صامت رضی الله عنه په روایت حدیث نقل کړی چې رسول صلی الله علیه وسلم وویل: څوک چې د الله تعالی ملاقات خوښوي، الله تعالی د هغه ملاقات خوښوي، او څوک چې د الله تعالی ملاقات نه خوښوي، الله تعالی د هغه ملاقات نه خوښوي.